سلامونه او نیکې هیلې او احترامات ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. د نن بیا د یوې نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یم. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښ سي. نن غواړم په دې ویډیو کې درته وښیم چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې د فالو آپشن فعال کړو. که چیرته ستاسو د فیسبوک فرینډ پوره شوي نو څنګه کولی شئ چې فالو آپشن فعال کړئ تر څو ستاسو مینوال نور هم زیات سي. نو دوستانو، مخکې له دې چې په ویډیو باندې پیل وکړم، هیله درنه لرم چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته پر وخت سره در ورسیږي. دوستانو، تاسو به خپل فیسبوک خلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک خلاص کړو نو دلته به تاسو په د 3 لاین په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو ګورئ دوستانو زما د فیسبوک فالو نه دی خلاص. نو څنګه کولی شو دغه خلاص کړو؟ دلته به تاسو راشئ سیټینګ اینډ پرایویسي باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دوستانو، لږ صبر کوو تر څو بله صفحه خلاصه سي. دوستانو، تاسو ته په دې ډول صفحه خلاصه سي. تاسې به لاندې لاړ شئ، دلته به په پابلیک پوسټ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته دوستانو لږ صبر کوو. دوستان، تاسو ته به دې ډول صفحه خلاصه سي. دلته به تاسو دوستانو دغه اپشنونه چې دي دا به ټول تاسو پابلیک کړئ. دلته به هم پابلیک، دوهم هم پابلیک او دریم هم پابلیک او څلورم هم پابلیک او د پنځم تاسو وینئ کومنټ رینکینګ. دغسې دا تاسو به دغه آن کړئ. دوستانو، دا لاندې اپشن چې وینئ دغه به تاسو آن کړئ. دوستانو، اوس راځو چې زموږ فالو آپشن فعال شوی دی او که نه. فالو آپشن به هغه وخت دوستانو فعال کېږي کله چې تاسو ته یو فرینډ ریکویسټ وکړي. دا دی دوستانو، موږ 33 فالوور لرو. دوستانو، نو تاسو هم په دې ډول کولی شئ د فالو آپشن فعال کړئ. دوستانو، دغه د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښ شوې وي. دوستانو، ویډیو در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم دغه ویډیو شیر کړئ تر څو نور دوستان هم خپل فالو آپشن فعال کړي. دوستانو، تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.